نوم یې تیمورشاه جلالزی د احمدشاه زوی د عبدالله خان لمسی د غزني ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو کلي اوسېدونکی یم. په رسنیو کې مې مثال لکه فیسبوک، ټیک ټاک، په دې کې مې د امارت اسلامي په خلاف باندې تبلیغات کول. مستعارو ایډیانو باندې مې فعالیت شروع کړی و. مثال لکه فیسبوک کې د تیمورشاه جلالزی او د رئیس خان په نامو باندې، او په ټیک ټاک کې چې و د تیمورشاه جلالزی او حاجي تیمور په نامو او تیغ خان په نامه او آصف خان ځواک په نامه باندې مې په رسنیو کې د امارت اسلامي په خلاف باندې تبلیغات کول. نو زه په دې خپلو کارو باندې ډېر پښیمانه یم. بیا به انشاءالله په آینده کې دا کارونه نه تکراریږي او نه به یې کوم، او د امارت اسلامي له مشرانو له غړو څخه خواهش کوم چې موږ وبخي او بخښنه راته وکړي. انشاءالله په آینده کې به بیا دا کار نه تکراریږي.